شنو غرونو ترمنځ په یوه شکلې کلي کې یوه کوچنۍ څاړۍ اوسېدله. هغه ډېره مهربانه او هوښیاره وه. هر سهار به وختي پاڅېده، دانې به یې راټولې کړې او خپله کوچنۍ ځاله به یې پاکوله. په هماغه ونه کې یو تور کاږه هم اوسېده. کاږه ډېر مغرور او سست وه. ټوله ورځ به یې یوازې شور جوړوه او په نورو مرغانو به یې خندل. یوه ورځ څاړۍ ولیدل چې نور مرغان د باران موسم لپاره ځالې جوړوي. هغې هم خپله ځاله نوره قوي کړه. کاغه وروره، ته هم خپله ځاله جوړه کړه. باراني موسم رنګ ده دی. زه تر ټولو هوښیار مرغه یم. زه له بارانه نه ویرېږم. خو کاږه د څاړۍ خبرې جدي ونه ګڼلې. ورځې تېرې شوې او یوه شپه ناڅاپه تورې وریځې راغلې. بادونه زورور شول او سخت باران شروع شو. ټول مرغان خپلو ځالو ته ننوتل، خو کاږه هیڅ کور نه درلود. هغه په ونه کې لویند او یخ شو. باد دومره زورور وه چې کاږه څو ځل له څانګې وغورځېد. په ویره او ستونزو کې راګیر شو. ای خدایه، اوس څه وکړم؟ وروسته هغه د څاړۍ کور ته ورغی او مرسته یې وغوسته. څاړۍ دروازه خلاصه کړه. هغې کاغه ته دننه ځای ورکړ، وچې پارې یې ورته کېښودې او لږې دانې یې ورکړې. څاړۍ هغه ته د مخکیني خبرداري یادونه وکړه. ما خو مخکې دا ته ویلي وو چې تیاري ونیسه. زه غلط وم. ما یوازې خبرې کولې، خو کار مې نه کاوه. اوس رښتیا هم هوښیار شوې. کاغه پوه شو چې تېروتنه یې کړې وه او د خپل چلند له امله پښیمانه شو. شپه تېره شوه. سبا سهار لمر راوخوت او هوا شګلې شوه. له هماغې ورځې وروسته کاغه بدل شو. هغه به هره ورځ کار کوه. خپله ځاله یې جوړه کړه او له نورو مرغانو سره به یې مرسته هم کوله. کله چې څاړۍ هغه ولید، خوشحاله شوه. کاغه زده کړي وو چې یوازې خبرې نه، بلکې کار مهم دی.